بسم الله الرحمن الرحيم. لقيت هادي بيو مشا سبقي كيرا وزو بيها ولا بودي كيسي ما يعرف موبايل دي كوب نقولها بالشنكة كوب دي كاميرا ولا مطولة ذاكرة سلام لريك بس سادة دا ولا سادة ولا با سبيكر ولا با حتى سبيكر ولا با يا والله أرسلنا قدود دي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دل رب العزة بالتوفيق سرا من سورة الكهف بنزم آية پوری خبر ختم کړیو. ودي آخرینی آیتونو کې الله رب العزة دا خبر ذکر کړیو چې الله رب العزة دا قرآن در لګلې د یری در کولو د پاره دی او د زیری، یره د مجرمانو د پاره او زیره د مؤمنانو د پاره. یا خصوصا یره هغه چاته ورکول چې هغوی د الله د پاره بچی ثابتوي او د هغې مبارکې تفصیلي خبره شوې. اوس د شپږم آیت کې دا خبره بیانیږي د رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا و چې کله به دعوت ورکو او قبول به نه کړی شو، یا د مکې د مشرکانو دا ګډې وډې خبرې، خصوصا دا خبرې لکه چې د الله دپاره بچی ثابتوي، دې خبرو به هغه ډېر خفه کو او دا د هغه خیرخواهي وه چې دا خلک مسلمانان شوې، د خلکو دا شرک پرېښودی، د مشرکانو دا ګډې وډې خبرې پرېښودې، بس دکه غم کې به و دکه سوچ کې به. نو دیزي کې الله رب العزت اوس هغه ته دا خبره کوي چې داسې خو به ته ځان مړ کړي. که ته دا سوچونه کې چې ولې پلاني ایمان را نه وړو، ولې پلاني د کفر دا خبره وکړه، ولې پلاني دا ګستاخي وکړه، نو دا خو به ته ځان مړ کړي. بس پرېږده، ته خپل کار کوه، ستا کار دعوت کول دی. مني نه مني دا حساب کتاب به د هغوی سره الله کوي. خو د دې ځای نه دا مسله موږ ته معلومه شوه د رسول صلی الله علیه وسلم د دې صفت نه او د دې حال نه چې مؤمن او بیا خصوصا داعي چې دعوت ورکوي، هغه به د خلکو خیرخواهي، هغه به دا غواړي چې دا خلک د الله دې لارې ته راووړي
هغه به په دې خفه کېږي چې کله خلک د الله نه لرې کېږي او په دې به هغه خوشحالېږي چې خلک الله ته رانږدې کېږي. ځکه ګوره دا دعوت چې ورکوي که نه او د علم چې بیانوي د دوه قسمه یو هغه چې هغه بس داسې یو روټیني کار کوي، یعنې علم مې کړی ده او دلته چې دی درس کوم او هلته بیان کوم او دلته دعوت کوم، او نیت دا نه وي چې دا خلک د الله دې دین ته رانږدې شي او د بېدینۍ نه لرې شي. د داسې سړي په خبرو کې بیا اثر هم ډېر نه وي، اثر پکې نه وي ځکه چې هغه هسې لګیا یو روټیني دی، ولې بس څه یې زده کړي دی او څه به کوي، بیا پکې لا دا خبره پکې زیاته که بعض دا د دې دپاره لګیایي چې په دې باندې هغه خپله دنیا ساتي، دا د هغه کاروبار دی. بل داعي او عالم هغه چې هغه د الله د رضا دپاره لګیایي او مقصد یې دی چې دا خلک الله ته رانږدې شي او د بېدینۍ نه لرې شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم کې دا صفت و چې هغه به د خلکو په دې بېدینۍ باندې به غمجنه کېدو، خفه کېدو به چې ولې دا خلک د الله نه لرې شوي دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم بس کیدی شي چې هلاک کې ته نفس خپل په دوی پسې إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا که ایمان نه راوړي دوی په دې خبره د وجې د غم نه، ایمان نه راوړي دوی په دې خبره یا په دې قرآن، د دې د لاسه به ته دومره غم کې چې ځان مړ کړې، دا خو به ته ځان مړ کړي. او دا د الله رب العزت محبت دی د رسول صلی الله علیه وسلم سره، هغه ته تسلیم ورکړي او تربیت ولم کوي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. الحديث حديث مراد دلته قرآن دی. نو بعض موږ ته دا وایي چې تاسو جو قرآن نه منئ چې اهل الحديث او حدیث او دا ټکی په مخه ګوره، حدیث چې دی دا قرآن ته م وایي او دا د رسول صلی الله علیه وسلم خبرو ته م وایي. اسفه د وجې د غم نه، سورة فاطر کې به راشي تاسو به واورئ الله پیغمبر ته وایي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، د غم د لاسه په دې خبرو به ته ځان مړ کړي، دومره غم مه کوه. او یو ذکر راځي سورة المائده کې فلا تأس على القوم الكافرين، په کافرانو باندې دومره غم مه کوه. سورة الشعراء کې به راشي لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ته به د دې د لاسه ځان مړ کړې د غم نه چې دوی ولې ایمان نه دی راوړی. ته خپل معنی دا ده چې ته صبر کوه، ته خپل تبلیغ خپل دعوت کوه، څه چې تا ته الله در لېږلي دي هغه خلکو ته بیانوه. اوس که چا ومنله جو ډېره ښه ده، که ویې نه منله نو رب العزت به ورسره حساب کوي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی یو ورځ مکه کې د عتبه بن ربیعه، شیبه ابن ربیعه د ضرور، ابو جهل، نضر بن الحارث، امیه بن الخلف، امیه بن خلف، العاص بن وائل، ابو البختري، دا ټول دا غټ غټ کسان د قریشو راجمع شو او د اسلام خلاف مشورې کولې، د دین خلاف. نو دا خبره په رسول صلی الله علیه وسلم باندې ډېره درنه ولګېده چې زما د قوم د مشرانو له څه چل شوی چې دوی د الله د دین نه مني، دې مشرانو له څه چل دی چې دوی د الله سره دشمني کوي. دې خبرې ډېر په غم کې اچولی نو الله رب العزت د آیتونه راولېږي، دې غم د لاسه خو به ته ځان مړ کړي. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم خیرخواهي وه. هر چې الله دوی له هدایت نه ورکوي، اوس الله هر چا ته خو هدایت نه ورکوي، نو الله چې چا ته هدایت نه ورکوي رب العالمین یې پیژني، هغه سړی لایق د دې نه چې ده ته د هدایت میلاو شي. یعنې که لایق د هدایت وی الله رب العزت به ورته هدایت نصیب کړی وی. موسی علیه السلام کله چې بني اسرائیلو د هغه خلاف ورزي وکړه نو هغه الله ته ووایي انی لا املک الا نفسي و اخي، یا الله ما سره صرف دغه ده چې زه پخپله ستا تابعداري وکړم
یعنې د ځان ذموار او د دې رور ته ویلی شي اوس قوم زما خبره نه مني نو چې نه مني الله به ورسره حساب کوي. د هغې نه بعد الله رب العزت اوس دا خبره بیانوي چې دنیا د امتحان ځای دی او د دنیا همیشه نه ده، مصیرها الی زوال، دا به زایله کېږي، دا به ختمېږي. مناسبت څه دی؟ ربط څه دی؟ یعنې مخکې دا ووي چې کافران مشرکان الله لره بچي ثابتوي. نو پیغمبر ته د دوی په دې خبره باندې دومره غم مه کوه چې ځان مړ کړې. اوس الله وایي چې دنیا د امتحان ځای دی. نو دې کې یو ربط دا شو چې دنیا د امتحان ځای دی. څوک به الله مني، څوک به یې نه مني، نو امتحان دی. څوک به د الله توحید مني چې الله یک یوازې دی، څوک به الله له بچی ثابتوي والعیاذ بالله، څوک به د الله سره برخدار جوړوي. دا خو دنیا ده، دا خو د امتحان ځای دی. دغه شان چاته به هدایت میلاویږي، چاته به نه میلاویږي. اوس که چېرته ټول خلک په نیغه لار روان وی نو بیا خو څه امتحان نه شو. که چېرته کافر نه وی، صرف مسلمانان وی، نو بیا خو امتحان څه مزه ونه کړه. که چېرته شیطان او ابلیس نه وی او خواهشات نه وی او امتحانونه نه وی، فتنې نه وی، سختي نه وی، غمونه نه وی، نو بیا خو امتحان نه کېدو. نو ځکه الله رب العزت اوس خبره د دې دنیا کوي چې دا همیشه نه ده، دا وقتي طور امتحان دی. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، یقینا من ګرځولي دي هغه څه چې په ځمکه کې دي ډول د ځمکې، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، د دې دپاره چې امتحان وکړو په دوی چې کم یو د دوی نه ښایسته عمل واله دی. وإنا لجاعلون ما عليها، او یقینا من ګرځونکي یو هغه څه لره چې په دې باندې دي صعیدا جرزا، میدان خویا. څه چې په دې ځمکه باندې دي د دې نه به یو میدان جوړېږي، د هر څه به ترې الله ختموي. نو دې کې حقیقت د دنیا بیان شو. انا جعلنا ما على الارض، من ګرځولي دي هغه څه چې په ځمکه باندې دي. په ځمکه څه دي؟ او د دې نه ښه جواب ته ماله دا راکولی شو چې هر څه. که موږ یو شی اسمارو، بچي، مال، کورونه، میوې، باغونه، بنګلې، هر څه پکې دننه راغلي. څه چې دي دا زینت دی، بس ښایست دی. او اصل مسله چې دا لنبلوهم ایهم احسن عملا. په دې کې یو قسمه تسلي ده ګورې رسول صلی الله علیه وسلم ته چې ګوره ته ځان مه خفه کوه، دا دنیا ځای د څه دی؟ دا د امتحان دی. څوک به ما مني، څوک به نه مني. پیغمبره ته خپل دعوت کوه. نور د دنیا د دې دپاره چې پته ولګي چې د چا ښایسته عمل. دلته الله دا نه دي ویلي چې لنبلوهم ایهم اکثر عملا. امتحان دا دی چې څوک به ډېر عمل کوي، نه، امتحان دا دی چې څوک به ښایسته عمل کوي. د الله ښایسته عمل پکار دی. او ښایسته عمل په باره کې موږ پرون خبره کړې وه چې هغې کې دوه خبرې چې هغه خالص د الله دپاره او په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم. د الله ګوره ډېر عمل نه دی پکار، د الله ښایسته عمل پکار دی. یو سړی ټوله شپه د الله عبادت کوي او طریقې غلطه ده، الله په دې عبادت څه کوي؟ یو سړی د شپې یو برخه کې د الله بندګي کوي په صحیح طریقې کې، د الله رب العزت دا عبادت پکار دی. یو سړی ټول عمر لګي د الله په عبادت کې تیری او په ناروا طریقو سره، ناروا مطلب بدعات او خرافات او په دې کې لګي، الله په دې عبادت څه کوي؟ او یو سړی د الله عبادت لږ کوي، ډېر نه کوي، خو په ښایسته طریقې سره کوي، اخلاص پکې وي او په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم. الله رب العزت دا عبادت خوښوي. نو امتحان اصل دا دی، الله زمونږ عمل کې هغه عمل قبلوي چې هغه ښایسته وي، د ډېر او د کم سره د الله کار نشته. پوه شوي په دې مسله کې؟ غټه مسله زړه ته دا واچوئ ګوره چې دا ځمکه باندې چې څه دي دا امتحان دی. او ځکه
قرآن کې الله رب العزت دا خبره ځای په ځای کړې ده، المال والبنون زینة الحیات الدنیا، دا د دنیا ښایست دی. اوس د الله رحمت دا دی چې د دې ښایست نه خوند اخیسته موږ ته روا کړي دي د شریعت په حدودو کې. کمال دا ښایست د دنیا دی، زامن ښایست د دنیا دی. دغه شان نور چې کوم شهوات دي هغې کې الله رب العزت موږ ته دا ګنجایش پیدا کړی دی چې تاسو ترې مزې اخیستی شئ، خو د شریعت په حدودو کې دننه. دومره به پکې نه ورننوځي چې ته د اصل مقصد نه غافله شي، او هغه لنبلوهم ایهم احسن عملا. ټوله مسله د دې دپاره ده چې پته ولګي چې په موږ کې کم یو ښایسته عمل کوي. ځکه حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي دنیا تکه شنه ده او خوږه ده. دا په دې دنیا کې الله دا دوه خبرې ورچولي، یو خو تکه شنه ده، بله خوږه ده. او د انسان هر هغه ځای خوښي چې هغه تک شي، او هغه ذایقه خوښي چې هغه خوږی، خو د دواړه په دنیا کې شتي. اوس که چېرته د دنیا تکه شنه نه وی که نه او خوږه نه وی، نو بیا د امتحان نه کېدو، بیا به د چا ورسره نه لګېده، نو بیا پته د ایمانونو نه لګېده. الله دنیا شنه م کړه او دنیا یې خوږه م کړه، اوس به زموږ د ایمانونو پته لګي. نو بیا په هغه حدیث کې مخکې وایي الله پکې تاسو د دنیا الله ښایسته پیدا کړې ده، خوږه او تکه شنه، بیا یې تاسو راوستي دنیا ته، او چې تاسو لاړ شئ نور راځي، چې لاړ شئ نور راځي. ولې؟ فناظر ماذا تعملون، رب العزت دا راښکاره کوي چې تاسو څه کوئ. نو چېرته په دې دنیا دوکه نه شي، دا هر څه ځایله کېدونکي دي. ځکه الله وایي وإنا لجاعلون ما عليها صعیدا جرزا. دا هر څه صعیدا معنی میدان، او د دې یو معنی دا هم د خاوره. په دې ځمکه چې څه دي د هر څه به خاورې کېږي. صعیدا جرزا، د جرزا یو مطلب دا هم دی خویه میدان، خویه میدان معنی هېڅ به پکې هم نه، او بله معنی دا دی چې خاورې، هغه خاورې چې په هغې کې د سره شینوالی نه وي، د هر څه به ختم شي. نو چېرته دوکه نه شي. او انشاءالله همدې صورت کې او بیا د هغې نه بعد چې کوم صورتونه دي، ځای په ځای به تاسو د دنیا دا مثال اورئ چې دنیا همیشه پاتې کېدونکې نه ده، دا وقتي طور ده، په دې به دوکه کېږي نه. اوس د دې نه بعد قصه د اصحاب کهف راوړي، خو لنډه. اول الله رب العزت دا قصه لنډه ذکر کړې ده، او بیا یې د هغې نه بعد دا تفصیلي ذکر کړې ده. ربط څه دی چې وګوره دنیا د امتحان ځای دی، دنیا امتحان ځای، دا خبره وشوه که نه. نو وګوره یو امتحان په غار والا باندې هم راغلی و، په هغوی هم امتحان راغلی و، خو هغوی ځان څنګه ساتلی و، هغوی د دې فتنې نه ځان څنګه بچ کړی و، دا اوس ته واوره. بله یو څو ایته شاته چې لاړ شي، نو الله دا ووایي چې مشرکان یهود و نصارا دوی الله لره بچی ثابتوي، شرک کوي، او بیا تپوسونه یې کول د رسول صلی الله علیه وسلم نه د چا مبارکي؟ اصحاب کهف مبارکي. نو الله ورته وایي هغه تاسو چې د چا مبارکي تپوس کوئ، خو داسې موحدینو چې د شرک د یرې هغوی تښتېدلي وو او په غار کې پراته وو، او تاسو په شرک کې اخته یې. نو تاسو کې او په هغو کې فرق دی. هغوی موحدینو، هغوی خالص د الله بندګي کوله، هر چې تاسو یې، نو ستاسو خو دغه حال. نو قصه د اصحاب کهف په بیانېږي. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، آیت گمان کے چی بیشک غار والا او رقیم والا، كانوا من آیاتنا عجبا، وغید نخود قدرت زمن ناشنا. اے پیغمبر تک صدیق تعجب وڑے چیر دا عجیب قصه ده. غار کی کسان پرتو سے د پاسه 300 کاله، 309 کاله، هغوی چې دی بیا اوده شوي دي او بیا راپاڅېدلي دي. نو الله رب العزت پیغمبر ته وایي چې په دې تعجب مه کوه، کانو من آیاتنا عجبه، داسې عجیبه خو نه ده. او دغه شان ټولو ته دا خبره کېږي، اگر که خطاب پیغمبر ته دی
مطلب ټول پکې دننه راغلو چې تاسو د اصحاب کهف دا قصه عجیبه مه ګڼئ. ها کافرانو ته پکې داسې وویلې شو، هغوی تپوس کړی و چې اصحاب کهف دا قصه موږ ته وکړه. نو الله ورته وایي دا خو عجیبه ده، تاسو چې د کومې خبرې تپوس وکړو، خو د دې نه زیاته عجیبه هغه ستاسو هغه انکار کول دي د الله نه او د آخرت نه، هغه طرف ته هم توجه وکړئ. یا مطلب دا دی چې ته په دې تعجب مه کوه چې اصحاب کهف 309 کاله اوده او بیا راپاڅېدو. الله وایي زما قدرتونه که دې ولیدو نو د دې نه به پکې عجیبه وینې. دا عجیبه ده که دا عجیبه ده چې یو انسان خاورې شي او زری زری شي او بیا به راپاڅي، دا عجیبه ده. دا عجیبه ده که نه ته د ځمکې ته وګوره او د اسمانونو ته بره وګوره چې دا الله رب العزت څنګه مخلوق پیدا کړی دی. تر دنیا دې نظام ته وګوره، نو د رب د قدرتونو په مخ کې د اصحاب کهف دا قصص عجیبه خو نه ده. او زمونږ انسانانو هغه طاقت چې دی او قدرت محدود دی، نو ځکه موږ تعجب کوو چې داسې څنګه کیدی شي. خو د رب قدرتونو ته وګوره، دا بنده هغه پیدا کړی دی، نو هغه ته څه ګرانه خو نه ده چې 300 کاله دی اوده ساتي. هلته څه عجیبه ده؟ هلته څه ګرانه؟ هېڅ ګرانه نه ده. نو دې یو مطلب دا دی چې دا څه دومره عجیبه نه ده، د دې نه عجیبه نور ډېر قدرتونه که دې ولیدو حیران بشي. وګوره تعجب د الله په قدرتونو 2 قسمه، دا فایده یاده کړي. یو تعجب د انکار د لاسه، لکه د مکې مشرکانو به هم تعجب کو څنګه الله دا کار وکړو. دا څنګه چې سړی وایي که نه، دا په 2 مطلب یې وایي. یو دا چې مطلب داسې نشي کېدی. دویم دا کله انسان ته دا کار ډېر غټ ښکاره شي چې یاره الله څومره عظیم ذات دی چې دا کار یې کړی دی، هسې چې دا اسمانونه به الله څنګه ودرولي. کله سړی داسې سوال وکړي، دا دې تعجب چې کوي د الله د عظمت د لاسه چې رب العزت څومره قدرتونو والا دی. هر چې دغه اولنی قسم تعجب دی، دا خو د کافرانو تعجب دی چې یاره دا نشي کېدی. اصحاب الکهف ام حسبت ان اصحاب الکهف، الکهف په عربۍ کې دا غار ته وایي. اصحاب ملګري، نو ته به داسې وایې چې غار والا. والرقیم او رقیم والا، دا رقیم څه ته وایي؟ دا د چا نوم دی؟ نو دې کې مشهور قول د مفسرینو هغه دا دی چې الرقیم دا تختۍ ته ویله کېږي، هغه تختۍ یا هغه تختۍ چې په هغې باندې د دې اصحاب کهف دا نومونه لیکلی شي او د دوی د پوره کیسه لیکلی شوې وه. الکتاب المرقوم معنی دا ده هغه تختۍ چې په هغې دا ټول لیکل شوي. سعید بن جبیر رحمه الله وایي دا یو تختۍ وه د کاڼي نه جوړه شوې وه، او په دې کې د اصحاب کهف دا ټوله قصه ذکر شوې وه، لیکلې وه پکې، او بیا یې د دې غار په دې خوله کې ځوړنده کړې وه. دا د هغه وخت خلکو دا کار کړی و چې خلکو نه دا قصه هېره نه شي، نو د دې هلکانو دا نومونه یې ټول لیکلي، د دوی هغه نسبونه یې لیکلي او د دوی دا قصه یې ټوله لیکلې وه، او بیا یې دا تختۍ کوم ځای کې ځوړنده کړې وه، دا یې د دې غار په دې خوله کې ځوړنده کړې وه. نو ځکه دوی ته الرقیم والا هم ویله کېږي، اصحاب الکهف، اصحاب الرقیم، تختۍ والا، دواړه صحیح دي. بعضو دا ویلي دي وي الرقیم د هغه غر نوم و چې دا غار پکې و، د هغه غر او د هغه وادۍ او د هغه علاقې نوم و په کوم ځای کې چې دا غار و. بعضو دا خبره کړې ده، الله اعلم. خو مشهوره دا ده چې دا یو تختۍ وه او په هغې باندې د دوی دا نومونه او دا قصې دا ټولې لیکلی شوې. دا ورسره فایده یې ده کوي. الرقیم بعض وایي دا د غر نوم و، او دا غر چې دی په دغه وادۍ کې و، په یو علاقه کې و، هغه علاقه اردن طرف ته نږدې راځي، یا اردن کې راځي. اردن نن سبا چې کوم ملک ته د دغه طرفونو ته راځي دا قصه. یو فایده به ته ذکر کړم، نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی او هر سړی دا وایي چې زما ویډیو وچلی دی. نو
د الخرج طرف ته بعض کویان دي کیدای شي تاسو کتلي ډېر څه ناشنا کویان دي غټ غټ چې سړی ورته داسې وګوري نو سترګې په سړي توري او داسې واقعه بیانوي تاریخ کې چې څه د اسمان نه راولېدلي وو او څه مصیبت راغلی و هغې سره دا ځمکه سوری شوې ده او کته اوبه راښکاره شوي دي هغه ځای ما هم لیدلی مشهور ځای دی خلک ځي راځي کتول نو هغې نه چا ویډیو کړې ده وي هغه کوی دا او هغه یوسف علیه السلام چې پکې ورونو ګزار کړه ډېر هغه ویډیو چې څومره چلېدلې وه او دې ته به جړلي ګوره څومره خلکو نو په دې کې احتیاط کوئ او دا کیسه به کوم چلیږي چې جي هغه غار چې تاسو ته ښکاري که نه دې ویډیو کې نو دا کوم یو غار دی هغه اصحاب کهف چې پکې پراته دي هغوی دلته و غار دا و نو بیا زموږ خو دا کار نشته چې موږ تحقیق وکړو بس موږ ورته بیا سبحان الله و ماشاءالله ویډیو مخکې نشر کوو نو دې کې ډېر تحقیق کوئ دې به کله داسې وکړي که نه یو ویډیو مې کتلې وه چېرته د مدینې خوا کې یو کلي ته څوک تللی دی پخوانی کلی دی او په هغې کې ټول د دې خاورو دا کورونه دي او بیا ویډیو کې دا خبره کړې ده وی په دې کوڅو کې به صحابه کرام تلي او دې چوکاټونو ته وګوره او دې کړکو ته وګوره او هغه چې خلکو څومره چلولې ده هغه ویډیو وګوره لکه دا خو د نن نه ډېر زاړه به هم نه وي دا کورونه که ډېر هم زاړه شي 100 کاله تاریخ وي 100 کال کلی دی اوس شړ شوی دی خلک دې تلي یعنې داسې دا دلته چې دا بعض زموږ د مسافر په دې بعضو کورونو کې اوسېږي دې نه دې ویډیو وکړه او د دې برګو نه او د دې دروازو چوکاټونو نه نو زه چې په دې یو بل داستان او قصه جوړېږي خو خلک دې ته سوچ نه کوي چې لکه د ابوبکر صدیق او د عمر او د عثمان او نور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د هغوی کورونو د دیوالونو د اوسه پورې څنګه پاتې شو او دا څنګه چوکاټونه دي چې سره پاسه 1400 کاله وشو او اوس هم هغه چوکاټونه برابر دي او هغه کوڅې برابر دي او ویله ویله دې یار ته پته ولګېده دا نور هېڅ هم نه دي خو صرف دې دپاره چې دا ویډیو خلک ډېره ویني چېرته زوړ کلی لیدلی دی بس ورننوتی دی په دې کې غټه غلطي د هغه چای غټه غلطي اکثر همیشه نه چې سعودي کې ده د ځان نه یو غټ استاز جوړ کړی او هغوی ته داسې شو کوي چې ما سره معلومات ډېر دي لکه پلار یې راوستی دی مور یې راوسته خویندې وروڼه یې راوستي ملګري بس دی به د ځان نه داسې قړتو صاحب جوړ کړي دا جیدي شي او دغه زړه آبادي چې ښکاري جو بس په دغه طرف په ابوبکر دي شي چې دا ملک نه راغلي دا غریبانو سره خو علم نشته به د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې ته په ځان یې راولې چې تا سره علم نه وي څوک تا ته دا قصې وکړي ته به ورته جاړې نه موږ ته خو چې څوک ارمان کوو چې موږ داسې ځای بالضبط ولیدی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته ولاړ و دلته تللی تاریخ ته معلومولو دپاره نو هغه یو کس ته یې قیصه کړې وه چې ته مکه کې اوس خو هغه زړې آبادیانې ورانې کړي د دې حرم خوا کې اکثر یې ورانې کړي دي خو که تاسو کې څوک ورغلی دې غرونو ته چې لږ به راوخیږي که نه نو په دې کې به د افریقې والا اوسېدو افریقې والا د توریان او د دوی سم زاړه زاړه کورونه پراته وو پکې اوس هغه حکومت وران کړي دي ټول یا اکثر یې وران کړي نو هغه چې د څوک ساده راوستی دی پخوانی کور دی او د هغې یو ماته کړکۍ ده او هغه دروازې هم داسې کاږه په یو طرف پرته ده کړکۍ نو ورته ویلي وي دا هغه کړکۍ ده هغه ښځې چې به په رسول وسلم باندې د برې نه هغه ګندونه او کچرې راغورځولو یې تنګولو دپاره هغه ورته ولاړله جاړي هغه اوس یعنې دومره زوړ نه دی 100 کاله د 100 نه هم کم د دغې آبادۍ به کېږي خو داسې ده چې په دې وخت کې دغه آبادي څه ده زړه ده هغه د ورته خوري د ویدیځې نه به یې کچرې راوګرلې نو زمونږ خلک خو بیا په دې نه دي هغه مشهوره قصه هغه چېرته وي هم زمونږ د دې طرفونو دا خلک راغلي وو حج له نو دې جده کې که څوک پاتې شوي وي هلته یو چوک دی د سیکل چوک په هغې کې ډېر غټ سیکل جوړ شوی دی ډېر غټ سیکل یې جوړ کړی چوک دی چېرته دا
کسان ټکسي کې ناست وو د عربي سره وی دا سیکل یو هغه تاسې ګپ کې ویلي دا د آدم علیه السلام دی وی بیا پورې هغوی نښتي وي چې اوس موږ دلته 2 رکعاته کوو وایي دروا دا خو تاریخي ځای دی چې د هغه وخت سیکل دلته ولاړ دی نو موږ یې په دغې نه یو خبره مې دا کوله که څوک درته ویډیوګانې ښیي چې هغه اصحاب کهف دا دي او دغه دي او داسې دي بغیر د تحقیق نه به خبره د چا نه منئ نو الله اعلم دا الرقیم دا که موږ نوم د علاقې ووایو یا نوم د غر ووایو نو دا علاقه دا غر دغه اردن طرف ته راځي اوله کې الله رب العزت دا قصه چې دی مختصر ذکر کړې ده بې تفصیلا ذکر کړې ده اذ اول الفتیة الى الکهف کله چې پناهي واغسته ځوانانو غار ته اذ اول الفتیه الفتیه په عربي کې ځوانانو ته وایي د 7 کسانو قصه را روانه ده انشاءالله او یوه خبره دا یاده کړئ چې دا کار دیم د ځوانانو د قام سره داسې مقابله کول د وخت د باچا سره مقابله کول او بیا دا په خپل په غټو خاندانونو کې اکثر د وزیرانو او د مشرانو زامن نو دا کار دی د چا د ځوانانو د ځوانۍ کې چې کومه بندګي د الله کېږي دا په بوډاوالي کې نه کېږي دوی غار ته تلي زه اوس تفصیل نه بیانوم د یو څو آیته وایو بې تفصیل په خپله را روان دي دوی پناهي واغسته کم طرف ته غار ته فقالوا ربنا نؤيد يا رب زمن آتنا من لدنك رحمة راك من تدخل طرفنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا او اسان كمن تدكار زمن كاميابي کله چې د انسان د دنیا والا نه جدا شي که نه او سخته پرې راشي په داسې ټیم کې بیا د انسان توجه د الله طرف ته ښه ډېره شي نو دوی چې کله لاړو د غار کې دننه ناستو نو هسې هم د دوی توجه الله ته وه او د الله توحید ته خو دې ټیم کې الله ته زاري وکړه یا الله موږ له راکړه د خپل طرف نه رحمت یعنې په موږ رحمت راووروه دې ټیم کې موږ ستا رحمت ته محتاج یو دقه شان یو قصه بل هم د غار والو کومه قصه 3 کسان رسول صلی الله علیه وسلم حدیث عبدالله بن عمر دی رضی الله عنهما چې 3 کسان پوخانو کې چېرته روانو او باران شو نو دوی دا وویل د غار کې به کیو چې د باران نه څه شو بچ شو فانطبق علیه برې نه کاڼې راغی غټ او د دوی دا غار بند شو دوی به یو بل سره دا خبره وکړه چې که غواړئ چې د دې ځای نه وځئ نو خپل نیک اعمال به الله ته وسیله کړو او خبره به رښتیا کوو هر یو بیا هغه دعا وغوښته دا قصه تفصیلا نه ذکر کړو او هر یو الله ته فریاد وکړو رب العزت پرې رحم وکړو مقصد د خبرې دا دی چې دوی دغه ټیم کې الله ته سوال وکړو چې یا الله په موږ رحم وکړه چې الله د باندې رحم نه کړي نو ته د هیچا سره مقابله نشي کولی ته په هیڅ څه کې نشي کامیابېدی او یا الله موږ ته کامیابي راکړه زموږ په دې کار کې موږ کامیاب کړه فضربنا على آذانهم نو وټپول موږ په غوږونو د هغوی فی الکهف سنین عددا پغار کی یو سو کال دشمار یا سو کلون دشمار الله وی موږ په هغوی باندې خوب راوستو دا اوس قصه مختصر ده فضربنا على آذانهم اصل کې د ضرب چې دی که نه ضرب د دې دا معنم ده یو شی راوسته لکه څنګه چې الله وی وضربت علیهم الذله او په دوی باندې ذلت وهلی شوی دی ذلت وهلی شوی مطلب ذلت راوستی شوی دی نو څه مطلب دی چې الله رب العزت دلته وی فضربنا على آذانهم معنی ده الله وی چې موږ پردې راوستې په غوږونو د هغوی باندې
پردې راوستې منګه په غوږونو د هغوی باندې الله رب العزت داسې اوده کړو په داسې جوور خوب چې هغوی څه نه اورېدو. نو یو ترجمه یې دا شوه چې موږ وټپول هغوی په غوږونو د هغوی. څنګه یې وټپول؟ پردې پرې راوستې خو داسې پردې چې سمې جوړې د هغې د لاسه هغوی هېڅ هم نه اورېدو. او بیا په دې غار کې هغوی پاتې شو یو څو کاله د شمار، او هغه څو دي 309 کاله. 309 کاله که ته قمري حساب سره دیږی، قمري حساب سره هجري مونږ چې اسلامي تاریخ یادو، نو دې کې د میاشتې تعلق ساتي د څه سره؟ دا د سپوږمۍ سره ساتي. که په دې حساب سره شي نو 309 کاله دي، که شمسي حساب سره یې کې نو 300 کاله دي. شمسي حساب سره 300 کاله او د قمري حساب سره 309 کاله. ثم بعثناهم بیا را پاسول من هغوی لنعلم أي الحزبين أحصى د دې دپاره چې ښکاره کړو چې کومه یو د دوانو ډلو نه ښه حساب واله ده لما لبثوا امدا د هغې چې دوی وخت تېر کړی و د مودې نه. د دې دپاره الله ولې دوی راپاسول چې پته ولګي چې کومه یوه ډله په حساب کتاب کې نږدې ده. دا ډلې کومې وي دي؟ په خپل منځ کې، په خپل منځ کې د دوی اختلاف را او دا قسم را روانه. هسې موږ به څومره وخت یو دلته، موږ به څومره وخت تېر کړی، نو دوی اختلاف راغی. نو الله وایي چې پته ولګي چې په دوی کې کم یو حساب کتاب ته نږدې دی. بعضو دا ویلي دي چې کله دوی الله رب العزت راپاسول 309 کاله بعد، نو په هغه زمانه کې چې کوم خلکو د هغوی هم اختلاف راغلی. چا وی چې دوی به دومره وخت تېر کړی، چا به وی دوی به دومره وخت تېر کړی. نو الله وایي دا ما راپاسول د دې دپاره چې پته ولګي چې څوک دې حساب ته نږدې دی او هغه اندازه صحیح لګولی شي یا نږدې اندازه لګولی شي. اوس الله رب العزت تفصیلي قصه بیانوي، او دې نه مخکې چې موږ د قرآن د آیتونه ووایو زه درته دا قصه بیانوم. اول دا خبره یاده کوي او دا خبره په زړه ولیکئ. د پخوانو امتونو دا قصې چې دي که نه، دا لازم نه ده چې ته په زیر زبر سره معلومې. اکتفا به په هغه باندې کې چې څه په قرآن او په حدیث کې دي. که اسرائیلي روایاتو کې څه راغلي او هغه زموږ د شریعت او زموږ د عقیدې خلاف نه نو د هغې بیانولو کې هم څه حرج نشتی. خو که تا ته څه زیات تفصیل معلوم نشي نو دا نقصاني خبره نه ده، دا سره نقصان خبره خو نه ده. موږ به دومره قصه بیانو چې څومره موږ ته را رسېدلې ده د قرآن نه د حدیث نه، او بیا که اسرائیلي روایاتو کې څه راغلي دي هغه هم بیانولی شي چې د شریعت خلاف نه. دا اووه هلکان اووه ځوانان، او ما دا وویې ولې؟ ځکه چې اکثر د مفسرینو دا قول دی وي دا ووه، اگر که الله رب العزت په دې کې اختلاف ذکر کوي د خلکو. دا اووه کسانو، او کسانو خو سم کسانو ځوانان په الله باندې ایمان راوړو، او دوی اوله کې ملګري نه وو، خو یو ایمان راوړو. په هغه وخت کې دقیانوس باچا چې دی هغه د هغه باچایي وه. دا د عیسی علیه السلام پسې نږدې دا قصه راغلې ده. عیسی علیه السلام پسې نږدې دا راغلې کله چې د رومیانو باچایي وه. نو په هغه وخت کې یو باچا و د هغه نوم دقیانوس یا دقیانوس. هغه داسې سړی و چې دا نصرانیان یې ډېر بدي شو. کوم خلک چې د عیسی علیه السلام په لارو هغه بدي شو، په خپله مشرکو او د دې بوتانو دپاره به یې دا حلالې کولې او نظرانې او منښتې و چې چا به د ده خلاف ورزي کوله یا د ده د عقیدې هغه به یې مړ کوه. د صرف یو کال باچایي کړې وه، د دقیانوس باچا یو کال باچایي کړې ده. نو دا هلکان اول یو را پیدا شو، بیا پسې څه وخت بعد بل ملګری شو، داسې ورو ورو
قصه چلېده چې پلاني ځای کې یو دی پلاني ځای کې یو دی او داسې دا 7 کسان راجمع شو او دا یاده کوي دا اکثر د دې وزیرانو او د مشرانو زامن نو غټ غټ خلک دوی یو بل سره چې راجمع شو د دوی دا قصه راښکاره شوه چې راښکاره شوه باچا صاحب دوی راوغوښتو تاسو راشي نو دوی ښه په نره باندې ودرېدو د باچا مخې ته او ډېر ښکلی تقریر یې هلته وکړو اب تاسو واورئ په دې ایتونو کې تفصیلي خبره یې د خپلې عقیدې په باره کې وکړه نو باچا قار شو او دوی له یې ټیم ورکړو چې تاسو خیر دی سوچ وکئ او دا کیسې چې کومې تاسو شروع کړي دي دا پرېږدئ واپس شي د دوی په لاس کې بنګړي وو او ډېر څه د دوی سره وځي چې غټ خلک وو هغه هر څه یې ترې واخیستو او ټیم یې وله مهلت یې وله ورکړو چې تاسو سوچ وکئ که نه په دې لار روان یې نو بیا ګوره تاسو ته انجام معلوم دی چې زه داسې خلک نه پرېږدم دوی یو بل سره مشوره وکړه چې طریقه دا ده موږ خو نوره څه مقابله د ده نشو کولی عام خلک به د باچا څه مقابله وکړي پوره ملک باچا دی هغه سره فوج دی هغه سره لښکر دی او عام خلک هم دقه عقیدې او نظریې والا دي دلته مقابله کول ګران کار دی خو داسې کار به وکړو چې پلاني ځای کې چې هغه غار دی هغې له به ورشو هلته به یو بس چې الله بیا څه فیصله وکړه هغه به بیا پته لګي په دې لاره باندې دوی یو شپنکي باندې تیر شو نو هغه شپنکي سره ګډې بیزې وې او سپی ورسره و هغه سپی د دوی سره ملګری شو بیا د هغه سپي تذکره چې دی هغه هم الله رب العزت په قرآن کې ذکر کړی دی نحن نقص عليك نبأهم بالحق من بیانو پتا باندې خبر دا وی پرشتیا سره چې الله یې بیانوي نو د دې نه رښتیا به بله نشتي د دې نه رښتینې بله نشتي إنهم فتية آمنوا بربهم یقینا دوی ځوانانو چې ایمان یې راوړی و په رب خپل ځوانانو سره دینداري مزه کوي او ځوانانو سره د الله رب العزت بندگی کول مزه کوي ځکه د هغه ځوان تذکره خاص راغلی ده چې د قیامت په ورځ به د عرش په سوري کې ولاړي کم کس چې خپله ځواني خاورې کړي د الله به بندګۍ کړي ځوانۍ دا وخت د ډېر ناشنا وخت ښایست ومي زور ومي په بدن کې شهوت ومي خواهشات ومي بیا چې ورسره او د دوی دا خو بیا بل شان ځواني ده بیا چې ورسره مال یو ځای کې دوی سره مال هم و مشرتیا ورسره هم وه غټ خلک وو خو چې سړی دا هر سره والي د خپو لاندې کې او د الله بندګي کوي که نه دا یقینا چې اولیاء الله د الله دوستان دي او د الله خاص خلک وزدناهم هدى او زیات کړی و موږ هغوی لره هدایت رب دا مهرباني وکړه ایمان خو دوی راوړو انهم فتیة آمنوا بربهم رب العالمین څه چل وکړو دا ایمان یې ولا ډېر وکړو د دې نه څه مسله راووته چې ایمان ډېرېږي او کمیږي لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم قرآن کې دا خبر الله بل ځای کې کړې او بل ځای کې الله وایي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا د مؤمنانو په مخ کې چې کله قرآن لوستلی کېږي نو ایمان یې ډېر شي نو دا عقیده یې د ساتئ چې ایمان داسې په یو ځي ولاړ نه دی چې یو پر تا کلمه وویل او قصه ختمه شو که چېرته دا نه کمېدی او نه زیاتېدی نو بیا زمونږ ایمان او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان به یو شان وي بیا زمونږ ایمان او د جبریل علیه السلام ایمان به یو شان وي ځکه چې هغه هم نه کمیږي زیاتېږي او نه زمونږ هغه کمیږي او زیاتېږي ایمانونو کې ډېر فرق دی دا موږ اوس ګوره په دې جومات کې ناست یو ناست ټول یو ځای وګورئ زمونږ په ایمانونو کې ډېر لوی فرق دی د چا ایمان به په ډېره اوچته مرتبه کې چې هغه به کمزوری او دا خو موږ محسوسوو یو نیم سړی پته نشي داسې جاهلي په داسې خبره کې به تا سره بحث کوي چې هغه محسوسوو موږ زموږ مخې ته ده ته چې دلته درس له رالی او اوس موږ سره دلته ناستې قرآن اوري
نو دلته ستا ایمان څنګه دی؟ بیا چې ته لګیې خپلې دنیاوي منډې وهې په دنیا کې کته بره کېږي هلته ایمان ستا څنګه؟ څوک دا ویلی شي چې په دواړو حالاتو کې زما ایمان یو شان زما د ایمان کیفیت یو شان؟ نه، ایمان ډیریږي او کمیږي. دغه شان هدایت هم کمیږي او زیاتیږي. او درته یو ډېره ښایسته فایده ذکر کوم. موږ چې کله سوره فاتحه وایو نو پای کې موږ وایو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ماته نیغه لار وښایه. دلته یو مشهور سوال هغه دا زړه ته راځي چې یو سړی په هدایت دی نو دته څه ضرورت دی چې په مخه د الله نه هدایت وغواړي؟ نو جواب یې دلته دی. جواب به تا ته د هغې دلته میلاوي. قرآن د یو بل تفسیر کوي وزدناهم هدا، هدایت وله موږ ډېر کړو. ته په هدایت هی خو دا هدایت د دین هم زیاتېږي. اوس ګوره دوه کسان په نیغه لار دي، دوه کسان په نیغه لار دي، په هدایت دي، خو د دواړو هدایت به یو شان نه وي. د یو به پکې زیات وي، دا بل به کم وي. نو ځکه موږ بار بار الله ته وایو یا الله موږ ته نیغه لار وښایه. معنا که موږ ته نه معلومه راته وښایه، او که موږ ته معلومه وي نو موږ پې پاتې که او دا هدایت زموږ ډېر که. اوس ګوره رسول صلی الله علیه وسلم په هدایت و، صحابه کرام په هدایت و، اوس عام امتي زموږ د زمانې په هدایت وي. نو آیا دیم داسې په هدایت ته څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم یا لکه څنګه چې صحابه کرام، نو هدایت هم کمیږي او زیاتېږي. ګوره دوه ملګري به وي، دواړه دینداره دي، لمونځ اودس کوي، خو د دواړو په دیندارۍ کې به فرق وي. دا د هدایت کمېده او زیاتېده دي. الله دې موږ ته هدایت نصیب کړي او الله دې به موږ مضبوط پاتې کړي او الله دې زموږ هدایت ډېر کړي. ښه، دا قصه هسې ذهن ته دا خبر راله. پرون موږ دا خبره ذکر کړې وه چې یهودیانو دا سوالونه ښولي وو چاته؟ مشرکانو ته. نو موږ خو لږ ساعت مخکې ووایي چې دا قصه عیسی علیه السلام ته نږدې راغلې ده. اصل کې دا قصه یهودو د نصاراو نه اورېدلې ده. دا قصه یهودو د نصاراو نه به اورېده، د عیسایانو نه. او قریشو ته خو صرف یهود معلوم، یهود ورته معلوم وو ځکه چې هغه په وخت کې په علم مشهور. نصارا چې وو هغه دومره نه وو د هغوی په خواوشا کې څومره چې ورته یهود نږدې وو. نو ځکه هغوی تپوس د یهودیانو نه وکړو. نو یهودیانو خو دا قصه اورېدلې وه، نو هغوی ورته ووایي زه ته د نه تپوس وکړې د دغه ځوانانو د قصې په باره کې. ښه، داسې ویلی کېږي، الله اعلم. یو روایت کې داسې راځي، امام ابن ابي شیبه هم دا روایت راوړی دی. عبدالله بن عباس وایي موږ د معاویه رضی الله عنه په مشرتیا کې او د هغه په وخت کې موږ یو غزا کړې وه، د دې روم طرف ته تللي وو، رومیانو د علاقې ته. نو په یو غار باندې تېر شوي وو، هغه دقه غار اصحاب کهف ته. نو معاویه رضی الله عنه دا وایي هسې چې سړی دې غار ته ورننوځي او د هر څه په خپلو سترګو ویني، د دوی له ځایونه او هر څه. نو عبدالله بن عباس ورته وایي چې دغه تا ته نشي نصیب کېدی او دغه نه کېدی شي. الله رب العزت ستا نه چې څوک غوره هغه ته یې نه دي ښولي. څوک؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او دلیل یې ورته څه وښو؟ لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا. پیغمبره که تل ته ورښکاره شوې که نه نو په تا به هم رعب راشي، ته به دې تښتېدلی. نو چې الله پیغمبر ته دا وایي نو ته څنګه ورننوځې؟ الغرض معاویه وایي زه ورننوځم. زه خو دا ګورم چې د دوی په دې باره کې ما سره چې کوم علم دی دا ډېر شي. نو څه کسان یې اول ولېږل، وایي دغه غار چې ښکاري که نه تاسو لاړ شئ او دې ته ورننوځئ، معلومات وکړئ، بیا راشئ ما ته ووایئ چې څه قصه ده، موږ به درسره ولاړ شو. چې کله هغوی رالو که نو بعث الله علیهم ریحا فاخرجته. عبدالله بن عباس وایي الله رب العزت دومره تیزه سیلۍ راوسته که نه چې هغه کسان د غار نه بیا راووتو او معاویه رضی الله عنه ته ووایي چې هغې ته د ننوتو سره و دا نه پیدا کېږي. نو هغه ځای هغوی لیدلی و خو دننه نه دي ورغلي. وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا
او مضبوطوالی راوستو موږ په زړونو د هغوی کله چې ودرېدل. دې یو مطلب دی کله چې ودرېدو د باچا مخې ته. دا مشهور تفسیر دی. رب العزت د هغوی د زړونه مضبوط کړي. یعنې که الله دله زړه مضبوط نه کړي نو د باچا مخې ته ودرېده څه ګپ نه دی. دا خو الله رب العزت دوی مضبوط کړي او چې کله دې د الله سره ملګرتیا وي نو الله دې یوازې نه پرېږدي. دوی د الله دپاره دومره څه وکړو چې دې ټولې قربانۍ ته تیار شوي دي نو رب العزت هم یوازې نه پرېږدي، زړونه یې وله مضبوط کړي. موسی علیه السلام ته الله وویل ولاړ شه په چا پسې؟ فرعون پسې. ځان سره د خپل ورور هم بوځه. هغه وایي یا الله موږ یېرېږو او سړی ډېر لوی ظالم دی. وایي مه یېرېږئ زه د سره یم. دا زړونه د هغوی چا مضبوط کړي وو؟ الله مضبوط کړي وو. یعنې د فرعون په دربار کې ودرېده او فرعون ته خبره کول دا معمولي خبره خو نه ده. نن سبا چې لږ زور ورسره وي یا یو 2 روپۍ ورسره وي ته چاته وایي چې یاره ده ته را نصیحت وکړه چې دا کار دې غلط دی، د دې به هسې رپېږي را رپېږي. ولې لکه دا سړی جیداد والی دا زورور دی. نو ځکه دا کوم چې داسې دنیا پرست مولیان که نه علما نه یادوم مولیان، ځکه چې فرق پکې زه ولیکوم. دا مولا د پښتو یو رواجي ټکی دی. رواجي هر چا ته مولوي صاحب وایي چې 2 خبرې مزیداري وکړي که نه موږ ورته مولوي صاحب وایو. هر چې عالم دی معنی چې علم یې کړی د قرآن او د حدیث. د دنیا پرسته مولیان چې دوی د مالدارو خلکو ته او د زورورو ته او دوی ته نصیحت نشي کولی، بلکې د هغوی لپاره کله مسله جدا بیانې غریبانو لپاره جدا. دا ډېر ګران کار دی، دا لوی ایمان غواړي. الله وایي ما د هغوی زړونه مضبوط کړي. اذ قامو کله چې ودرېدو هغوی نو ودرېدو کوم ځای کې؟ باچا مخې ته. دغې دویم تفسیر بل دی، کله چې هغوی ودرېدو په توحید د الله باندې مضبوط. کله چې هغوی په دې توحید مضبوط ودرېدو نو الله وله زړونه څه کړو؟ زړونه وله ښه مضبوط کړو. فقالو نو وایي هغوی اوس واوره دا تقریر هغوی کوم ځای کې کړی دی؟ د باچا په دربار کې تقریر. د باچا په دربار کې تقریر. زمونږ کې چې بعضو ته داسې ووایي چې یاره دی لاسنیوي ته روان وي ته به لاسنیوي دا ټکي به ته ووایه تعزیه په ده چې کومه خوله په سخت جمي کې راشي که نه نو ته به ورته حیران شي. ته لږه خو یو 2 خبرې دي چې الله دې وبخي، الله دې به رحم وکړي، الله تعالی صبر درکړي، دا نشي. نو دا ډېر ګران کار دی خلکو ته خبره کول او بیا په دربار د باچا کې او باچا عقیدې نه مشرک دی او دا موحدین دي او هغه باچا چې څوک د هغه د عقیدې خلاف ورزي کوي نو وجني. دوی ودرېدو تقریر یې شروع کړو. فقالو نو ووایي دوی ربنا رب السماوات والارض، رب زمونږ رب د اسمانونو او د ځمکې دی. تعارف ورته وکړو د خپل رب. رب زمونږ واوره که څوک دی رب زمونږ هغه دی چې د اسمانونو او د ځمکو رب دی. لن ندعو من دونه الها، هیڅ چرې نه رابلو موږ سوا د هغه نه بل معبود چې د ځمکو او د اسمانونو رب دی. نو واضح شوه چې د ده نه علاوه د بل چا بندګي کول بیا ناروا دي. دا تقریر څومره ښایسته انداز کې دی، فصاحت ته وګوره. رب زمونږ څوک دی؟ رب د اسمانونو او د ځمکې دی. نو چې رب د اسمانونو او د ځمکې دی نو د هغه نه علاوه خو موږ د بل چا بندګي نه کوو. لن ندعو من دون، د هغه نه علاوه اشاره یې باچا صاحب ته وکړه وایي ته هم په علاوه کې د الله نه علاوه باچا پکې راغی که نه راغی. د باچا چې کوم بوتان و کوم معبودان هغه جوړ کړي وه پکې رالي که رالي وي پکې رالي، درباریان پکې او چې څوک دي ټول پکې رالي. دا یاده کوي ګوره موږ د بل چا بندګي نه کوو. لقد قلنا اذا شططا، یقینا ویلي به یې موږ په دغه وخت کې د حد نه تېره شوې خبره. که چېرته موږ د الله نه علاوه بل څوک راوبلو نو زمونږ دا خبره به بیا د ظلم او د زیاتي خبره وي.
ځکه دا خبره خو تاسو ته معلومه ده او قرآن کې هم ده حدیث کې هم ده چې ټول نه لوی ظلم کم یو دی شرک دی او ظلم زیاتی کولو ته وایي نو دلته هم دقه خبره وکړه که موږ چېرته دا خبره ومنله چې او د الله نه علاوه بل څوک کوم شته چې د هغه د عبادت وشي نو دا خو بیا موږ د ظلم او د زیاتي خبره کړې ده بیا موږ کږه وږه خبره کړې ده دا معنی هم ده موږ بیا خبره کږه وږه کړې ده موږ بیا د حق نه لرې شوي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة دا کسان قوم زمن دی نیولی دی دوی سوا د الله نه نور معبودان من خدا کار نکو خو زمن دی قوم د الله نه علاوه نور معبودان نیولی دی سمی را ګر کړي دي لولا يأتون عليهم بسلطان بين ولی نراوړي په هغوی باندې دلیل ښکاره هغوی باندې دغه باطلو معبودانو باندې یو ښکاره دلیل دې راوړي ځه چې موږ ته هم پته ولګي چې دوی به نیغه لار روان دي لولا یأتون علیهم بسلطان بین قرآن کې ګورئ ځای په ځای دا خبره شوې ده په دې کې چې د مشرک راګیر کو که نه وایي زه سره بیا لار نشته سورة الانعام کې دي قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا الله وی دوی ته ووایه چې تاسو سره څه علم شته چې پټ هم ساتلی د هغه لږ راوباسئ که راښکاره یې چې هغه په علم کې دا خبره وي چې او د الله سره شریک شتي او پلانې او علانې ها په بل ځای کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین ای پیغمبر دی مشرکانو ته ووایه سورة الاحقاف کې به راشي که تاسو رښتیني یئ چې د الله سره برخدار شتي او نور معبودان هم شتي والعیاذ بالله نو بیا په دې خبره باندې څه دلیل موږ ته وښایئ چې هغه د پخوانو کتابونو نه رانقل شوی آسماني کتابونه چې یا پخوانو انبیاو چې کومه وحي بیان کړې ده که هغوی پکې دا خبره چېرته ذکر کړي نو موږ ته هم بیان کړي نو همدقه شان خبره دې ځوانانو دلته وکړه لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نو څوک دی لوی ظالم دا هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ دا خبره هغوی ولې وکړه دلته وی دوی دلیل ولې نه راوړي بیا وایي چې په الله دروغ جوړوي د ده نه لوی ظالم بل څوک نشته تاسو ته څه ښکاري نه نه تا زما به دې سوال رسېدلي نه یې کس هغوی دا وایي دوی دلیل ولې نه راوړي بیا وایي د هغه چا نه لوی ظالم بل څوک نشته چې په الله دروغ جوړوي ته پرې ورغلی وې که تعبیر دې برابر کړی ستاسو ټولو کوشش او جواب برابر دی خو تعبیر چې موږ پرې ورسو تاسو ته به مې ورغلی وې خو تعبیر کې مسله راغله ګوره وایي تاسو کې څوک شته چې په دې موږ ته دلیل وښایي نو دلیل خو نشتی که نه نو چې دلیل نشتی بیا به دوی دروغ وایي او دروغ به په چا جوړوي په الله نو چې په الله دروغ جوړوي د ده نه لوی ظالم بل څوک نشتی اوس پې ورسېدی اسان جواب لکه و دلیل کې خو دا نه ده راغلی چې د الله سره پلانی بوت شریک دی دا خو نشتی که نه خو دوی وایي که نه چې دی د الله سره شریک دی نو دا دروغ په چا شو په الله شو نو چې په الله دروغ جوړی نو د ده نه لوی ظالم بل څوک نشتی ځکه یې دا خبره وکړه وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ او کله چې بیل شوئ تاسو د دوی نه او د هغه چا نه چې دوی یې بندګي کوي سوا د الله نه
دا اوس دوی خپلو کې خبره کوي دا اوس د باچا په مخ کې نه دي لګیا باچا چې وله کله ټیم ورکو وي تاسو سره یو څو ورځې دي سوچ وکئ د ځان نه لیوني جوړ کړي هسې دوی له پکې د مهلت دا ټیم ولې ورکو د مشرانو زامنو ځکه دوی سره له ګزاره وکړه مه کوئ ځان نه لیوني جوړ کړي لږ سوچ وکړي دوی چې ځان له شوې ګوره اوس چې موږ جدا شو د دوی نه او د دوی د دې معبودانو نه سوای د الله نه مطلب دا چې دوی پکې د الله بندګي هم کوي نو ته خو داسې نشي ویلی چې زه جدا کېږم د دوی نه او د دوی د ټولو معبودانو نه بیا خبره غلطه ده ځکه ووایي الا الله مګر الله اوس تاسو چې جدا شوئ د دوی نه فأووا إلى الكهف نو پناهي واخلئ غار ته ينشر لكم ربكم من رحمته ډیر پراخ به درکړي تاسو طرف ستاسو د خپلې مهربانۍ نه ويهيئ لكم من امركم مرفقا او آسان بکي تاسو ته د کار ستاسو نه فایده یا آسانه بکي تاسو ته د کار ستاسو نه فایده یا فایدې ها دلته ګورې یو حدیث کې داسې راځي رسول وسلم دا خبره ذکر کړې ده په صحیح بخاري کې و یو داسې زمانه به راشي په خلکو باندې چې غوره مسلمان به هغه چې هغه ځان سره څاروي ګډې بیزې رواني او وځي چې ته د غره په څوکه کې اوسېږي کوم ځای کې چې بارانونه ورېږي یفر بدینه من الفتن او دی چې را وتښتېدو نو دا د دین د حفاظت دپاره چې د فتنو نه زه وساتلی شم دوی چې را تښتي او دې غار ته ځي نو دا هم د دین د حفاظت دپاره ځي او دغه طریقه د نیکانو خلکو ده رسول صلی الله علیه وسلم غار ته ورننوتی او که نه هغه هم غار ته ننوتی ولې هغه هم د دین دپاره تللی د دین د حفاظت دپاره تکه شان چې دی دغه د ابراهیم علیه السلام خپل قوم یې پرېښودی او که نه قوم یې پرېښودی او قوم چې د چا بندګي کوي هغه یې پرېښودي وو نو دوی خپلو کې دا مشوره وکړه چې داسې کار کوو چې دې غار ته ورځو چې زموږ د دین حفاظت وشي او څوک موږ له نقصان رانه کړي ها د هغې نه به الله رب العزت وایي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم او اینې به تنور کله چې راوخیږي نو اوړي د غار د دوی نه ذات الیمین ښی طرف ته وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال او کله چې ډوبیږي نو پرېږدي دوی لره ګس طرف ته وهم فی فجوة من او دوی په کولاوزي کې دي د دې غار نه دا اوس د الله رب العزت دې قدرت ته وګوره چې نور چې به راختو یا ډوبېدو نو په دوی باندې به داسې ډایرکټ نه لګېدو چې د دوی دې بدن له نقصان ورکړي دا د الله قدرت ته او ځکه دې پسې به الله وایي چې دا زما د قدرت نښه وه دوی د غار په دې منځ کې پراته دي او کله چې دا نور راخیږي نو د دوی نه په یو طرف شي او کله چې ډوبیږي نو د دوی نه په بل طرف شي اذا طلعت تزاورو معنی دا نور ته کوږ شي د دوی نه مایله شي ذات الیمین ښی طرف ته واذا غربت تقرضهم ذات الشمال او کله چې ډوبیږي نو پرېږدي دوی کوم طرف ته پرېږدي دوی ګس طرف ته او په دې طریقې سره الله رب العزت دوی ساتلي دي وهم فی فجوة من او دوی په یو ډاګه کولاوزي کې پراته دي معنی دا غار چې دی دا بند نه دی ګورئ غار کولاو دی نور پې لګي خو نور پې داسې نه لګي چې د نور هغه ګرمایش او هغه تیز نور او شعاع د نور چې کومئ هغه د دوی په بدنونو داسې نه لګي ځکه چې بیا به وله نقصان ورکوي دا د الله رب العزت هغه ساتنه وه چې د دوی کوله ځکه وایي ذلک من آیات الله
دا د نښو د قدرت د الله نه دي، دا د الله د قدرت نښه ده. 309 کاله، الله اکبر، 309 کاله د یو سړی اوږدوي او بدن یې نه خرابېږي او نور یې نه خرابوي. ته نور ته څه شی کېده یو څو ورځو لپاره کېده ورته چې څه شی ته جوړې دا نور که په دوی داسې ډاریک لګېدی، د دوی د جامې به یې سېزلی، د دوی د پیزار به یې سېزلی. په 309 کاله کې څه نه بدلېږي. نو ځکه ربالعزت دوی د دې نور نه داسې غاړې ته ساتلي دي چې د دوی جامې نه خرابېږي، د دوی پیزار نه خرابېږي، د دوی هغه ټوپۍ هغه پټکي په لاس یې چې څه وو، په بدن یې چې څه وو، هغه هر څه روغ رمټ پراته دي. ځکه الله وایي ذلک من آیات الله، دا د الله د قدرت نښه ده. من یهد الله فهو المهتد، هغه څوک چې هدایت ورته وکړي الله نو هغه هدایت واله دی. ومن یضلل، او هغه څوک چې هغه یې ګمراه کړي فلن تجد له ولیا مرشدا، نو هیڅ چېرې به ونه مومي هغه لره دوست لارښودونکی. دا خبره الله وکړه په منځ کې، قصه د هغوی روانه وه په منځ کې. الله وایي زه چې چا له هدایت ورکړم که نه او هدایت ورته نصیب کړم نو هغه په نیغه لارې، او چې زه څوک بې لارې کړم نو څوک نشته چې نیغه لار ورته وښیي. اشاره الله دې طرف ته کوي چې دا ځوانان چې په دې غار کې پراته دي که نه، دوی ته د نیغه لار الله وایي ما ښوولې وه. ځکه که الله ورته نه وی ښوولی نو دوی ته په دې دومره خلکو کې دا لار څنګه میلاوېده. همیشه د الله نه د هدایت سوال کوئ، او چې کله الله راته نیغه لار وښووه نو څوک داسې نشته چې تا ګمراه کړي. او که چېرته الله بې لارې کو یو کس نو بیا څوک نشته چې دا کس نیغې لارې ته راواړي. سبا به انشاءالله شروع کوو د 18 آیت نه. الله رب العزت دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي، الله دې موږ د هر قسمه فتنې نه وساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.